انا څه کوي په سر لاس مل دی خیر دی پهلوانه دا پرون د جمعې پر مانځه کې مولوي صاحب ویلې ول دا کور ته د خپلو زنانو سره لږ په پیار په محبت خبرې کوئ نو زه برای ماښام په ډوډۍ ناست وم ډوډۍ مې وخوړه ما ورته وویل ماشاءالله نن دې څومره ښایسته ډوډۍ پخ کړې وه بیا دا غاب راته ونیو په دا سر یې ووهلم په دا 10 کال یې د تعریف نه و کړی چې نن د پړوسي د کور روزمات راغلی دی ته تعریف کوې پهلوانه ولې پخه شمې یو پهلوانه پر چش پخه شمې زما وروره واره 500 روپۍ راکړه بیا درښیم دا 500 روپۍ واخه اوس یې راوښه دا د وجې پخه شم سره دې وروره ډوډۍ راوغواړم و یاره پهلوانه وږی یم ډوډۍ راوغواړم ته د هوټل والا نه ټلیفون وروره زغر دې ورکوه هلو هوټل والا سجي په څو ده 4000 روپۍ ښه روش په څو ده په 2000 ښه مایې په څو دی 1500 که ته یو بانجان راواخه دال راواخه ورور یوه کنجي یخ شلم پهلوانه ارشده زوره موږ دوی په دې باندې هر سړی به په خپل نامه سره وایي ټیک دی ورور دا سپک نوم به نه سره ته څه وایې پهلوان تا څه ویل مالکي السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم سلام پیر صاحب یو دی تعویض راوکړه چې وروره دا پوړوړي وکړ د وړاندو وکاڼې شي ځوانه دا ته راته تعویض کېدلی پیر صاحب به ځان نه کړی وی دوی 2 ودونه لرئ سیټ ته سئ پهلوانه ستا څو کوچنیان دي تا د څه معلومه چې ما واده کړی شاوخوا یې سینډل نښان دی زه چې هر ځای غریب ووینم د مځکو سره کښېنم زه چې هر ځای غریب ووینم د مځکو سره کښېنم ما ته معلومه ده چې هر ځای له شنو چې ووینې تا هغلته کښېنې پهلوانه دلته راسه عثمانه چش دې درله ډېله به ولاړ سې د 500 روپۍ به لم راوړې صحیح ده زغر دې راوړه عثمانه د غوایي لم راوړم که د پسه ده یا بایي د پسه غڅکه د غوایي لم راوړه هله زغر دې راوړه ته دی راوړمې څه کوې پهلوانه چې دا واښه خورې ورور عثمانه د دا سر د سترګو نظر تیزېږي ښه نن سبا چې زموږ خر شمې نه لګي هغه دا واښه خوري ارشده پهلوانه روان دي چې ټوکر چا ورسره کوي وروره څال دې ښه جوړ یاست فرض روزه ده دلته ولاړ یې څال دې ښه یاست هلته سیټ ته ودرېږه وروره دا وروره زه لایف لګیم پهلوانه لایف لګیم نو د لاړ څه خو لرې شه وروره خو دونه برېتونه دې پرېیښتې لایف لګیم خواخوا کښېنه وروره څومره خوشکه پهلوانه روزې منسه کښېنه